په شمال ختیځ زون کې د امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړونې هڅې د کورنیو چارو وزارت لخوا د کورایمس یا د توکو راټولول تحویل او ویش ښوونیز سیمینار پای ته ورسید. په دغه ښوونیز سیمینار کې د کندوز په ګډون د شمال ختیځ زون د ولایتونو له قومندانیو څخه 38 تنو مجاهدینو برخه اخیستې وه چې په انلاین بڼه یې په 11 هنر کنډک کې د لوجستیکي توکو راټولولو، بشپړولو او ویشلو په اړه ځینې اړین معلومات ترلاسه کړل. سیستم کورایمس یک سیستم یک نرم افزار الکترونیکی است که در بخش موجودی در بخش توزیع، اکمال، تخصیص و انتقال اجناس وزارت امور داخله به کار میره که ما میتونیم توسط سیستم کورایمس تمام عینیات لوجستیکی و حربی و تکنیکی وزارت امور داخله را تحت یک چتر بگیریم و از یک چتر ایره بخوایم بتونیم توزیع بکنیم. بل خو دغه سیمینار یو شمېر ګډونوال وایي چې په دې سیمینار کې ډېر څه زده کړي او هڅه به کوي چې په عملي توګه یې پلي کړي. د کورایمس سیستم ډېر ښه شفاف سیستم ده، د اجناسو او د عیناتو د توزیع اکمال لپاره ډېر ښه سیستم ده او نور غواړو د اسلامي امارت نه چې دا سیستم لا نور ترقی ورته ورکړي. چیزایی که از این استاد آموزیم بیخی که برای ما یک رولی بسیار بالا داد، برای ما بسیار کمک میکنه که ما در هر سه کاری خود موفق باشیم تا اینکه پلان‌های خود به بسیار درست منظم پیش ببریم. داسې مهال دغه زده کړنیز سیمینار په کندوز ولایت کې پای ته رسیږي چې د هرې ورځې په تیریدو سره په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تر هر وخت څخه په بیړه مسلکي ښوونه او روزنه ورکول کیږي.